یوه ښکلې نجلۍ له واده وروسته له ژونده ستړې وه. هغې غوښتل چې خپل خاوند ووژني. یو سهار نوموړې خپل مور ته ولاړه او مور ته یې وویل چې زه د خپل خاوند سره د ژوند کولو څخه ستړې شوې یم. زه نه غواړم نور د هغه د ژوند ملګرې اوسم. زه غواړم هغه ووژنم، خو زه د قانون څخه ډارېږم چې ما به د دې کار مسؤله وګڼي. ته ما سره مرسته کولی شې مورې؟ مور ځواب ورکړ: هو لورې، زه در سره مرسته کولی شم، خو ته باید یو کار ترسره کړې. لور: څه کار؟ زه حاضره یم هر هغه دستور او لارښوونه چې راښیې ترسره کړم یې تر څو له منځه یوسم. مور یې وویل: لومړی ته باید د خپل خاوند سره روغه وکړې تر څو د هغه د مرګ وروسته څوک پر تا شک ونه کړي. دویم: ته باید ځان ښکلې سینګار کړې چې د هغه په نظر کې زړه راښکونکې اوسې. دریم: د هغه ښه پالنه کوه او د هغه قدردانه اوسه. څلورم: ته باید صبرناکه، مینه‌ناکه، مېړنۍ، یوه ښه اورېدونکې او ښه فرمانبرداره اوسې. پنځم: خپلې پیسې پرې مصرفوه او کله چې تا لپاره بېکاره څیز پیسې یا کوم بل څیز درکوي غوسه کېږه مه. شپږم: هیڅکله د هغه په وړاندې لوړ غږ مه کاروه، بلکې تل یې سولې او مینې ته هڅوه، نو هیڅ وخت به څوک پر تا د هغه د وژلو بدګمان ونه کړي. مور: دا ټول کارونه کولی شې؟ لور: هو، ترسره کوم یې. مور: ډېر ښه. نو دا پوډر واخله او لږ لږ هره ورځ په خوړو کې ورته اچوه. دا پوډر به یې کرار ووژني. له 10 ورځو وروسته لور بیا مور ته راغله او ورته یې وویل: مورې، زه د خپل خاوند د وژلو کوم نیت نه لرم. اوس ما هغه ته مینه ورکړه او هغه اوس پوره بدل شوی دی. هغه اوس یو ډېر مینه‌ناک خاوند دی، کوم چې ما هیڅ تصور هم نه کاوه. څنګه کولی شم د هغه زهرو تاثیر له منځه یوسم تر څو خاوند مې مړ نه شي؟ مور له ما سره مرسته وکړه. مور ځواب ورکړ: تشویش مه کوه لورې، څه چې ما درکړي وو یوازې د کورکمانو پوډر وو چې هیڅکله یې نه وژني، خو ته پخپله هغه زهر یې چې خپل خاوند یې په زړه بدوالي او تشویش سره کرار واژه. خو کله چې ته په مینه او احترام ورته قایله شوې، تا ولیدل چې یو ښه او خوږ خاوند لاسه ته راوړو. نارینه په اصل کې شریر او بدکاره نه دي، بلکې دا زموږ ناکاره اړیکې دي چې ځان یې په وړاندې مسؤل نه بولو. میرمنو، که چیرته تاسو خپلو میړونو ته احترام، مینه او وخت ورکړئ، هغه به 100 سلنه ستاسې وي. خدای دې وکړي چې له قصې مو یو څه مطلب اخیستی وي. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ پښتو سټوري چینل در سره سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښې چارې.